د کرکټ 20 ملي لوبغاړو ته د اپارټمنټونو کلي وسپارل شوې. سلامونه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلي او د ښار جوړونې او ارضایي وزارت د املاکو او اسکانو رئیس ښاغلی قیوم شمس لخوا د کرکټ ملي لوبغاړو ته د کورونو کلي ورکړل شوي. سربیره پر دې ورته کورونه هم وسپارل شول. نن د افغانستان کرکټ بورډ مرکزی دفتر کې د رسنیو په حضور هغو لوبغاړو ته د 2 کوټو لرونکو اپارټمنټونو کلي ورکړل شوي چې په 1492 لمریز کال کې د وخت د ولسمشر له لوري د یو فرمان له مخې منظور شوی و. د کورونو د کلي د ورکړې پر مهال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلي د ولسمشر ځانګړې مننه وکړه او ویل ملي لوبغاړو واقعا ولس ته ډېرې خوښۍ راوړي دي او د دوی حق جوړېده چې په خپل هیواد کې د خپلو کورونو خاوندان شي. زه له ولسمشر څخه ځانګړې مننه کوم چې دغه ملي لوبغاړي وستایل او هغه لوبغاړي چې له دې پروسې پاتې شوي دي د هغوی پیشنهاد به هم موږ وکړو تر څو هغوی ته هم دغه امتیاز ورکړل شي. ښاغلی شمس ویل چې د هغه 2 اتاقه اپارټمنټونو د جوړولو چارې بشپړې شوي چې ولسمشر یې د ښار جوړونې او ارضایي وزارت ته فرمان ورکړی او نن دوی لوبغاړو ته کلي ورکوي او کورونه ورته سپاري. باید ویل شي چې د 2015 نړیوال جام او د 2014 کلونو نړیوال جام ته د لوبډلو د لارموندنې په خوشحالۍ کې په 1492 کال کې د یو فرمان له لارې ولسمشر ملي لوبغاړو ته د غازي میر بچا خان میډال او د کورونو د ورکړې سپارښتنه کړې وه چې میډالونه هغه مهال د جناب ولسمشر لخوا لوبغاړو ته ورکړل شوي ول، خو د کورونو ساختماني چارې د ښار جوړونې وزارت لخوا پیل شوي وي چې اوس یې کارونه بشپړ شول او 20 لوبغاړو ته 2 اتاق اپارټمنټونه وسپارل شول. د یادولو وړ ده چې په دغه ناسته کې د ټولو 20 لوبغاړو د منځه نن 19 لوبغاړو ته د کورونو کلي وسپارل شوې چې پاتې 10 کسان به د نړیوال جام له راستنېدو وروسته د دغو اپارټمنټونو کلي ترلاسه کړي. که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بل ویډیو د لوی الله په امان.